السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو، ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د پښتو مشهور او نامور شاعر بغزاده دانش صاحب اکسیډنټ وکړو او ډیر په بد حال کې په هسپتال کې پروت دی. دوستانو، په کوم ځای کې اکسیډنټ وکړو او ولې اکسیډنټ او اوس د بغزاده دانش صاحب حالات څنګه دي؟ دوستانو، مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ سره اوسئ چې د مکمل معلومات نه خبر شي. دوستانو، که تاسو زموږ په دې چینل کې نوی وئ نو زموږ چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره درس او د دې سره د ټلۍ نشانه مو وایي چې تاسو د تازه معلومات نه حاضر تر زره خبرېږئ. دوستانو، ډیر افسوسناکه دردناکه او تازه خبر مخې ته راغلی دی. د پښتو مشهور نامور شاعر او د پېښور یونیورسيټي پروفیسر ډاکټر بغزاده دانش صاحب چې نن اکسیډنټ وکړو او ډیر په بد حال کې په هسپتال کې پروت دی. دوستانو، دا ویل کېږي چې بغزاده دانش صاحب د خپل کور نه پېښور ته راغلی، په لارې باندې اکسیډنټ وکړو او ډیر په بد حال باندې پروت دی او د هغه تصویران د خپل پیج نه شیر شول او دا خبره کوله چې د بغزاده دانش صاحب لپاره خصوصي دوا وکړي ځکه چې ډیر په بد حال کې په پېښور کې په هسپتال کې پروت دی. نو دوستانو، د بغزاده دانش صاحب د پښتو لپاره ډیر کار کړی دی او ډیر ښه او نامور شاعر او د پښتنو سره یې ډیره مینه لرله. د دې په وجه باندې دوستانو، مونږ ټولو ته پکار دی چې د بغزاده دانش صاحب لپاره د روغ صحت دعا وکړو. دوستانو، که تاسو زموږ چینل مخه نه سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریه.